په خوست کې د ګنیو کروندې. دا په خوست ولایت کې پر ګنیو باندې کرل شوي کروندې دي چې سږکال په حاصلاتو کې د پام وړ ښه والی رامنځته شوی دی. د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي سږکال په یاد ولایت کې پر 152 جربه ځمکه ګني کرل شوي چې د یادې کرل شوي ځمکې څخه به 346 ټنه حاصلات ترلاسه شي. د دوی په خبره هڅه یې دا ده چې بزګرانو ته د اړوندو اصلاح شوي تخمونو کیمیاوي سرې سربیره د ګوړې او بورې جوړولو لپاره هم فابریکه رامنځته کړي. په آینده کې مو هم ورته اراده ده انشاءالله چې خپله دې دپاره د امارت له خپلې بودیجې څخه او دغه رقم له همکارو مؤسساتو څخه دې دپاره هغه وړې مصنوعي کارخونې جوړې کړو او چې له دې څخه یا د ګوړې یا د بل په بخش کې کار ځینې واخیستل سي. اخوا بزګران وایي سږنی پر وخت ورښتونه او ځینې نور عوامل هغه څه دي چې تمه ده په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی رامنځته کړي. نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې اوس دغه خلکو ته دغه ولس ته د ګنیو په باره کې چې کارخانې ورته راوړي د خلکو د ګنیو د ګوړې ګنۍ لکې کړي. یو خو دومره تکلیف نشته لکه د دغو چې ده. باز دولت ته مو دا غوښتنه ده چې موږ سره مطلب پوره وړتیا سره لوټ شي په کماک سره لوټ شي کارخانې ورته جوړې کړي د سامان ورته بروبار کړي موږ ډېر ته نه خوښو دولت. په خوست کې د ګنیو حاصلاتو د زیاتوالي او ښه والي په اړه یاد خبر داسې مهال خپریږي چې په یاد ولایت کې په نورو کرنیزو برخو کې هم د حاصلاتو د زیاتوالي خبرونه ورکړل شوي دي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي که چیرته کرنیزې برخې پاملرنه زیاته شي له شک پرته به افغانستان په نږدې راتلونکي کې پر ځان باسیا هیواد وشمیرل شي.